5 type people will never success because they break the borders of their life. 5 ډوله خلک دي چې هیڅکله به په خپل ژوند کې کامیاب نشي. دوی تل کوشش کوي او دوی تل د خپل ژوند او د خپل زندګۍ هغه سرحدونه مات کړي. دوی ناکامه خلک دي ځکه چې دوی ته د ارواپوهنې په علم کې هیڅ وخت کامیابه خلک نه ویل کیږي. لومړی ډول هغه خلک دي چې ډېرې خبرې کوي لږ غوږ نیسي. هیڅکله تاسې دا کار مه کوئ چې هر وخت ډېرې خبرې وکئ. کوشش وکئ ډېر غوږ ونیسئ او لږې خبرې وکئ ځکه چې دا ستاسې پر شخصیت باندې مستقیما اغېزه لري. کله چې تاسې ډېرې خبرې کوئ ممکن ستاسې ارزښت او ستاسې ویلیو کمه شي. دوهم ډول هغه خلک دي چې له بدلون څخه یره لري. کله چې د دوی په ژوند کې کوم پرمختګ راځي دوی هغې پرمختګ ته غاړه نږدي. دا ناکامه خلک دي. تل دا فکر کوي چې زه هیڅ شی نه یم او زه په ژوند کې هیڅ ډول کار نشم کولی. تاسې کوشش وکئ چې د خپل ژوند له هر یو تغییر سره ځان اشنا کړئ او دا فکر ضرورا په ذهن کې ولرئ چې زه هر یو کار کولی شم او د هر یو کار کولو وړتیا په ما کې شته. دریم ډول هغه خلک دي چې هغوی منفي فکرونه کوي او منفیګریت کوي. تل کوشش کوي چې نور خلک په منفي ډول ونیسي. که هغوی په نیک ډول کارونه هم کوي دوی منفي ډول نیسي. هیڅ ډول خپل کارونو ته او د نورو کارونو ته په منفي فکر سره مه ګوره ځکه چې دا ستا په ژوند باندې منفي اغېزه غورځوي او ستا ژوند د کامیابۍ په لور نه بلکې د ناکامۍ پر لور به وي. څلورم هیڅ وخت مایوسه کیږه مه یعنې ماتې مه منه ځکه چې ژوند له ستونزو او کړاوونو ډک دی. د انسان هر ژوند له ډول ډول ستونزو او ډول ډول ننګونو سره لاس او ګریوان وي انسان. نو تاسې کوشش وکئ چې د هر ډول ستونزو سره مبارزه وکئ. ضرور به رڼا راوړي او تاسې به ضرور د دغې مبارزو ثمره وینئ. د تورې شپې پسې ضرور رڼا وي. 5 کوشش وکئ چې له خپلې ژبې له لارې خلکو سره نیک رویه وکئ او خلکو سره په زړه کې کینه مه ساتئ. هیڅ وخت بغض مه کوئ ځکه چې دا ستاسې ارزښت کموي. فکر وکړه چې دا ټوله دنیا ستا ده خو که ته ورسره بغض کوي ته ورسره په زړه کې کینه ساتي دا یاد ساته چې ستا نه دا ټوله دنیا فرار کوي او تښتي. کوشش وکړه چې ته هیڅ وخت په خپل زړه کې کینه مه ساته او هیڅ وخت دا فکر مه کوه چې زه له یو چا سره کینه لرم ځکه چې ژوند دی. په ژوند کې هر ډول لوړې او ژورې راځي خو د لوړو او ژورو لپاره مبارزه پکار ده او باید موږ تاسې مبارزه ترسره کړو. نو کله چې موږ تاسې دغه 5 ډوله خلک لولو چې 5 type pupils will never success because they break the border of their life. 5 ډوله خلک به په ژوند کې هیڅ وخت کامیاب نشي ځکه چې دوی د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سرحدونه مات کړي دي.